گام به سوی مکانیزه‌سازی زراعت به همین منظور 319 قلم وسایل عصری زراعتی از سوی بنیاد کمک رسانی TLO برای دهقانان در ولایت غزنی توزیع شد. په دې کې قچیانې دي، زینې دي د باغونو، 15 دانې د باغونو زینې دي او 8 دانې دغه فروټ پیکر یا د حاصلاتو د جمعواري وسایل دي، یا میوچین چې ورته ویل کېږي، باسکټونه دي، ترازو ده، سولر ډرایر دي. زموږ پلان په آینده کې هم دا ده ان شاء الله الرحمن چې دغه نننوي کوم ترویج چې اوس روان ده د زراعت په برخه کې دا له منځه ولاړ سي او په عصري ډول باندې دغسې میکانیزایي موږ نور مؤسسات څخه هم غوښتنه کوو او خپله ان شاء الله الرحمن که وزارت زراعت وتوانیږي په آینده کې دغسې اسباب وسایل خلکو ته دهقانانو ته ورکړي. دهقانان میگویند با استفاده از وسایل عصری زراعتی کارشان آسان‌تر شده و میتوانند محصولات زراعتی خود را در زمان کوتاه‌تر به بازار عرضه کنند. دا واښه یا دا لوبیا به موږ 3 شپې 4 شپې په دبو میدولې، اوس بیا په ماشینانو په 1 ساعت کې یا په نیم ساعت کې باسو. او کوم پټي چې موږ په بیل به وګله هغه به 2 شپې 3 شپې موږ 2 نفرو 3 نفرو وګله، اوس بیا په 1 ساعت کې په دې ماشین باسو. ټیلي موسسې څخه موږ ډېره مننه کوو، واقعا مخته موږ ته خدمتونه کړي دي، اوس هم کوي. نن هم دغه ماشینریو دغه برقي وسایل چې هغه اشد ضرورت ورته هغه موږ ته آماده کړه راکړه راته تسلیم کړه. نو مننه ورڅخه کوو، نور هم له الله پاک څخه توفیق ورته غواړو چې نور هم دې منطقې ته توجه وکړي. کارشناسان زراعتی میگویند اگر زراعت مکانیزه شود و در کنار آن در بخش بازاریابی و نگهداری محصولات زراعتی و رشد هرچه بهتر سکتور زراعت چنین کمک‌ها افزایش یابد، کشور در بخش محصولات زراعتی به گونه کامل از وابستگی به کشورهای همسایه بی‌نیاز خواهد شد.